بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر علامه 24 اگست سیستم اینڈ ټروبل شوټینګ نن ان شاء الله یو کلاس لو نایټ 15 پی ام دغه ان شاء الله سیستم اپلیټ او ټروبل شوټینګ دوه اپلیټس وایو. زر علم کنټرول پینل ته تیر درس کې مو سینکرونایز سنټر ویلی دغه ان شاء الله سیستم اپلیټ نه سٹارټ هلو. سیستم باندې چې کله کلیک وکم نو ماته دغه شان یو وینډو په نظر باندې راځي. سیستم کې موږ سره د سیستم په اړه باندې پوره معلومات موجود دي چې آیا فار ایگزامپل کومه وینډوز تاسو سره انسټال ده، تاسو سیستم کوم یو دی ایچ پی دی فار ایگزامپل ایچ پی لیپټاپ دی، ایچ پی سیستم دی، ډیل لیپټاپ دی، ډیل سیستم دی، او همدارنګه ستا پروسیسر کوم یو دی، کورای 3 دی، کورای 5 دی، کوم یو دی، کوم جنریشن دی، سو جی بی ریم تاسو سره موجود دی. دا ټول خبرې ما سره ته موجود دي. دا زما وینډوز 7 الټیمیټ ده، د ما سره موډل دی ایچ پی لیپټاپ. مینوفیکچرر ماته ای اوپن انتخاب شوی دی. کله چې ما وینډوز انسټالول نو دا ورته ما انتخاب کړی دی. کله چې تاسو وینډوز انسټالیشن کې سکیپ وکړئ نو تاسو ته بلته ایچ پی راځي به دی په ځای باندې. همدارنګه موږ ریټینګ هم اخیستی دی، دا موږ ویلی دی. پروسیسر موږ سره څه شی دی، کورای 3 دی. کوم جنریشن دی دا کوم ځای نه معلومیږي، دې ځای نه جنریشن معلومیږي. د فرست کې چې دوی نو سیکنډ جنریشن شو، چې فرست کې 3 تھرډ جنریشن شو، کو 5 5th جنریشن شو، که 7 7th جنریشن شو. همدارنګه 2.1 گیگا هرتز پروسیسر موږ سره ته موجود دی. همدارنګه 4 جی بی ریم موږ سره دی او 64 بیٹ اپریټینګ سیستم دی. دا زما د کمپیوټر نیم دی. زه کولی شم چې دا نیم هم چینج کما. چینج سیټینګ باندې به کلیک کما، دغه به چینج ته راشم، دې کې ورته کمپیوټر نیم ولیکم. کله چې کمپیوټر نیم ورته ولیکم اوکې اوکې به کلیک کما او سیستم به ریسټارټ کما. چې کله مې سیستم ریسټارټ کو نو زما کمپیوټر نیم به چینج شي. دغه ته به یو ټریک هم وایم. سیستم موږ د دوه نورو لارو نه هم راوستلی شو. کمپیوټر باندې چې کله تاسو رائټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته راشي نو موږ ته به اتوماتیکلی هماغه سیستم راشي. یا فار ایگزامپل کیبورډ د لارې نه وینډوز بټن پاس چې زه کله پریس کما نو ماته به اتوماتیکلی سیستم اپلیټ په نظر باندې راشي. دا موږ سره سیستم اپلیټ. ټاسک بار انسټارټ مینیو دا موږ په ټاسک بار انسټارټ مینیو کې ویلي د تیرو درسونو کې. ټاسک بار باندې چې کله ما رائټ کلیک پراپرټي باندې مې کلیک کو دا ما سره ټاسک بار پراپرټي وا، دا سره سٹارټ مینیو پراپرټي ده. سٹارټ مینیو باندې چې کله ما رائټ کلیک کو پراپرټي ته برالم ډایرکټ به ماته سٹارټ مینیو اوپن کړی و. صحیح شو. دینه پس ما سره ټروبل شوټینګ دی. ټروبل وی مشکل ته شوټینګ ختمولو ته وي. دې ځکه زه کولی شم چې د خپل کمپیوټر هارډویر او سافټویر مشکلات دې ځای نه حل کړم. فار ایگزامپل ستا وای فای کار نه کوي، ستا ساوند کار نه کوي، فار ایگزامپل ستا انټرنیټ نه کنیکټ کیږي، کنیکشن پرابلم ورکوي، وارننګ پرابلم ورکوي، یا فار ایگزامپل ستا ډي وی ډرام خراب دی. صحیح شو. دغه شان نور څه مشکلات وي کوم پروګرام نه انسټالیږي ټروبل شوټینګ ته به راځي. کله چې په ټروبل شوټینګ باندې کلیک وکړي نو تاسو ته خبرې په نظر باندې راځي. پروګرامز، آیا پروګرامز کې د مشکل دی؟ هارډویر اینڈ ساوندز، هارډویر او ساوند کې د مشکل دی. هارډویر مطلب فار ایگزامپل په ډي وی ډرام کې د مشکل دی، سی ډرام کې د مشکل دی، څه کې د مشکل دی. دې ځکه هر څه سره موجود دی. یو اس بي پرنټر دی فار ایگزامپل، هر څه چې کوم وي تاسو ته هارډویر او ساوند باره کې مشکلات د برته حل کوي. نیټورک ان انټرنیټ فار ایگزامپل وای فای دی نه کنیکټ کیږي، وارننګ ورکوي، ته به دې ځای ته راځي. اپیرنس ان پرسنلایزیشن فار ایگزامپل ډسپلی کې د مشکل دی، دې ځای ته به راځي. سیسټم ان سکیورټي زه به راځم پروګرامز ته. فار ایگزامپل زما پروګرامز نه انسټال کړي، پروګرام باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو پروګرام باندې کلیک وکړو دې ځای کې به ته راشي. فار ایگزامپل انټرنیټ کنیکشن دې ته به تاسو نه راځي، تاسو به راځي پروګرام کمپیټیبلټي دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې به دې باندې کلیک وکړو تاسو به راشي ایډوانس ته او دا به ورته چیک کړئ، دا اپلای ریپیر اتوماتیکلی دا به نیکسټ تاسو کلیک کړئ. خو چې کله تاسو سره پروګرام نه انسټالیږي، اوس خو ما سره نه مې پروګرام کنیکټ کړی دی، نه مې څه پروګرام باندې پروسیس شروع کړی دی، نه انسټالو ما، نو دا ما سرسري شروع کړی دی. صحیح ده. نو چې څه مشکل وي زما د پروګرام دا به ماته حل کی. یا فار ایگزامپل زما پرنټر مشکل دی، پرنټر مې نه کنیکټ کیږي، ډرایور مې هم ورته انسټال کړی دا خو ماته ایشو راکوي. پرنټر باندې به زه کلیک وکړم نو ماته به اتوماتیکلی پرنټر والا وینډو راشي، ایډوانس ته به راشي، دا ورته تاسو چیک کوئ، نیکسټ باندې به کلیک کوئ، دا به تاسو ته پرابلم راوباسي، څه مشکل یې څه ایشو به تاسو ته راوباسي. اوس خو لا فی الحال ما سره کوم پرنټر نه دی کنیکټ او کوم نه دی کنیکټ کړی. همدارنګه فار ایگزامپل زه راځم هارډویر ان ساوندز ته. دې ځای کې ما سره ګوره پلینګ آډیو، ریکارډینګ آډیو کې تاسو سره مشکل دی. فار ایگزامپل ته بعضې وخت ریکارډینګ کې ستا ریکارډینګ سیسټم ته نه ورځي، دې ځای ته به راځي. همدارنګه هارډویر ان ډیوایسز ته. یا فار ایگزامپل زه رالم د کنټرول پینل ته رالم، دې کې ډیوایس مینیجر ته راغلم، دې ځای کې ما سره دا ډي وی ډرام کار کوي. صحیح شو. زه هم دا ډي وی ډرام دې ماته کار نه کوي، نو به دې باندې رایټ کلیک وکړم، دا به ډسیبل ورته والم، دا به یس کړم. نو زما ډي وی ډرام به اوس کار نه کوي، ډي وی ډرام زما ورک شو. صحیح ده. زه به راځم چېرته ټروبل شوټینګ ته به راځم. ګوره داسې کار به وکړې ښه.
ټروبل شوټینګ ته به راشئ. ډي وي ډروم څه شی دی؟ هارډویر دی که پروګرام دی؟ زمونه هارډویر دی. هارډویر ته به تاسو راشئ. دې ځای کې څه شی دی؟ آډیو دا ریکارډینګ آډیو د هارډویر ډیوایس یا نیټورک دی. څه شی دی؟ زم هارډویر ان ډیوایس دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک کوئ ایڈوانس ته به راشئ. که دا چېرته چیک نه وي تاسو به چیک کړئ. نیکسټ باندې به کلیک کړئ. 1 منټ انتظار به وکړئ تاسو ته به خپله سم شي. اپلای دیس فکس ورته واخلئ او دا به نیکسټ کوي. کلوز ټروبل شوټینګ ورته والی تاسو راشئ کمپیوټر ته نو ماته به اتومیټیکلي ډي وي ډروم کار شروع کړی وي. همدارنګه چې کمپیوټر کې تاسو ته څه مشکل راځي ټروبل شوټینګ باندې به کلیک کوئ تاسو ته به هر څه حل کیږي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سیسټم او ټروبل شوټینګ دوه اپلیټس